السلام علیکم فرینډز. په خلکو کې دنګ هایټ والا خلکو ته په ښه نظر باندې ګوري. زموږ په معاشره کې داسې سوچ جوړ شوی دی چې د کم کس دنګ هایټ یې نو هغه ته ډېر ښه کیریر اپرچونیټیز میلاویږي، په محله معاشره کې ورته ډېر ښه عزت ورکوي او لایف پارټنر ورته هم ډېر ښه میلاویږي. او داسې چیت هایټ والا خلکو ته امپیریورټي کمپلیکس مطلب داسې قسمه مسلې ورته راځي او کنفیوژن ورته هم وي چې موږ داسې څه قسمه سپلیمنټس وخورو چې زموږ هایټ پې دنګ شي. په مارکیټ کې ډېر شي اویلیبل پروډکټس دي، فار ایگزامپل کومپلین. په تاسو کې ډېر شي خلکو کومپلین څکلي هم وي او د ډېرو خلکو داسې قسمه کنفیوژن وای بھائی 19 سال پس گروتھ ریٹ ختمېږي او څه خلک خو داسې وایي. تاسو ته په انټرنیټ باندې ډېر ښه هایټس ټیپس ایکسرسایز او ډایټ په درته میلاو شي، خو بیا هم یو کنفیوژن پاتې شي چې زموږ د هایټ एकदम ولې ودرېږي. هغه څه وجه ده چې زموږ هایټ پې एकदम ودرېږي یا پې سیوا کېږي. نن موږ د دې په باره کې خبره کوو. داسې 3 فیکټرز دي تاسو ته به پته وي. اولې د جینیټکس، دویمې د نیوټریشن او درېیمې د انوایرمنټ. تاسو به په انټرنیټ باندې ډېر شي ویډیوز آرټیکلز کتلي، په هغې کې به وایي چې ستاسو 90% هایټ چې دی هغه په جین باندې ډیپینډ کوي. خو دا خبره د څه حده پورې غلطه ده، ځکه چې په اسټرالیا کې 3375 یو شانتې خلکو باندې سټډي شوې وه. د هغې نه پته ولګېده چې د میل 80% هایټ ډیپینډ کوي په جین باندې او د فیمیل 75% هایټ ډیپینډ کوي په جین باندې. نو داسې په چاینا کې 385 فیملیز باندې ساینټیفیک سټډي وشوه. د هغې نه پته ولګېده چې د میل 65% هایټس ډیپینډ کوي په جین باندې او د فیمیل 60% هایټ ډیپینډ کوي په جین باندې. نو پاکستان او چاینا نایبرینګ کنټریز دي، نو کېدای شي په پاکستان کې هم 65% هایټ ډیپینډ کوي په جین باندې او نیوټریشن اینڈ انوایرمنټ باندې 35% هایټ ډیپینډ کوي. جینیټک ځکه کمپلیکیټډ فیکټر دی، د یو کس دنګېدا 697 مختلف قسمه جین باندې ډیپینډ کوي او جین ایډیټینګ په دومره غټه سطح باندې پاسبل نه دی. هایټ دپاره موږ د پروټین پکار دي. تاسو ته به پته وي چې پروټین د امینو اسید نه جوړي. په هغې کې 2 امینو اسید ال ارجینین او ال ارنیتین چې هغه ډایرکټ افیکټ کوي زموږ په دماغ او په پیټیوټري ګلینډ کې چې د هغې د وجې نه پیټیوټري ګلینډ ډېر HGH پرېږدي. HGH مطلب هیومن ګروث هارمونز. د دې هارمونز د وجې نه موږ دنګېږو او د دې نه علاوه ډېر شي مایکرو نیوټرنز چې دی هغه زموږ په هایټ کې مدد ورکوي. فار ایگزامپل وایټامین ډي چې دی هغه زموږ په وجود کې کیلشیم ابزارب کوي او کیلشیم مدد ورکوي د اډوکي په مضبوطولو او په غټولو. د دې سره زینک او آیرن مدد ورکوي د وجود په میټابولیک فنکشن کې چې د دې د وجې نه گروث ریټ په تیزۍ باندې انکریز کیږي. زموږ ساوث ایشین خوراک چې دی په هغې کې زیاتر پروټین نه وي او هغه ډېر زیات اوور کوک او فرایډ وي. په فرایډ فوډ کې د میکرو نیوټرنټ کم پیپټایډ بانډ چې دی هغه مات شي او بیا زموږ د وجود دپاره هم د کار نه وي. د دې د وجې نه زموږ په وجود کې د نیوټریشن کمی راشي او زموږ گروث ورسره هم سټاپ شي. او په اخره کې انوایرمنټ، په انوایرمنټ باندې دومره څوک خیال نه کوي. د انوایرمنټ مطلب چې دی په کوم ځای کې اوسېږي او په څه ماحول کې اوسېږي. که یو کس د ډېر ټایم دپاره په سټرسفل حالت کې اوسېږي د هغه په دماغو کې یو سټرس هارمون کورټیسول ډېر زیات جوړي. د هغې د وجې نه زموږ په وجود باندې ډېر غلط اثر پرې باسي. تاسو به نیوټریشن او انوایرمنټ دواړه برقرار ساتئ ځکه چې دا د یو ته بل سره کنیکټ دي. د یو ساینټیفیک سټډي نه پته لګېدل ده چې هغه نیوټریشن او انوایرمنټ برقرار وساتو نو د هغه د هایټ د انکریز کېدو چانسز شته. ښکلی ګوډ ډایټ والا خوراک کوئ، ټینشن فری اوسئ او هر روزانه ایکسرسایز کوئ. د دې سره به ستاسو هایټ ضرور سیوا کېږي. په آخره کې به زه تاسو ته دا ووایم چې په خپل جینیټک باندې الزام مه لګوئ، خو خپل نیوټریشن او انوایرمنټ چې دی هغه چینج کړئ. که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو دا ویډیو ضرور لایک کړئ او کمنټ وکړئ او شیر کړئ دا ویډیو د خپل ټولو ملګرو سره او سبسکرایب کړئ زما د یوټیوب چینل. د دې سره به تاسو نوي نوي شیزونه وپېژنئ او بیل آیکن ورسره هم ووایئ. او په آخره کې د کتلو لپاره ډېره ډېره مننه.